مهرباني ډاکټر صاحب ډېر ښکلي ښکلي شعرونه قدرمنو ملګرو تاسو ته واورول د اختر په دې موقع باندې او مونږ یې هم وخندولو خو دا چې ډاکټر صاحب په رنګ کې فرق نه دی راغلی نو دا خبره لږه د مشکوکه ده ښه زمونږ چې کوم عصمت یوسف دی زمونږ بل ملګری دی چې کوم به تاسو شعرونه وړاندې کوي نو ډېر زیات لکه ځپلی شوی دی زما په خیال چې غربت نه دی خو روجو ځپلی دی او دا روجې واقع چې زه عصمت ته ګورم نو په ما باندې میره راشي چې دا سړی داسې کوي نو عصمت زموږ سره ناست دی که په وجود باندې ډېر ټپ ټیپ او وچ کلک دی خو د کوم فن چې د هغه سره دی نو هغه په وجود باندې ډېر زیات پهلوان دی نو یا به فن چې کوم دی یا به پهلوان پکار یا به د عصمت وجود پهلوان پکار خو بهرحال فن زموږ دپاره ډېر زیات ضرور دی او عصمت یوسف دی وایي چې ډېره زیاته غټه ګیله کړې ده چې بیا به ستا دیدن له په سایکل باندې در نه شمه بیا به ستا دیدن له په سایکل باندې در نه شمه باد ترې نه وباسي ماشومان ستاسو کوڅه کې نو دا مسله ده کېدای شي چې دغې وچ کړي دا باد ما د سایکل نه خلک وباسي او راځئ جي مهرباني وکړئ عصمت صاحب لږ په قلاره به کښېنئ څه مات نه کوې قدرمندو کتونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه وی دې وبخښئ د اختر باره کې خو ما څه لیکلي نه دي خو دا یو دوه شعرونه مې اختر باره کې اوس ولیکلو نو څه لږ ډېر مزاح پکې شته دی وایي چې د ګاډۍ مړ شوی خر دی زما چې د ګاډۍ مړ شوی خر دی زما څه بې مزې غوندې اختر دی زما واه ډېر ښه دی چې د ګاډۍ مړ شوی خر دی زما څه بې مزې غوندې اختر دی زما او اختر دی خلک خوشحالي کوي ټول اختر دی خلک خوشحالي کوي ټول خو غم د خر د زړه په سر دی زما واه 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 ډېر ښه د خر غم وړی دی د بله کیسه د عادل صاحب تاسو هغه وړو باره کې ووې دا وړو باره کې یو دوه کیسې دي قدرمندو کتونکو ته وړاندې کوم کیسه ده عشق ځان د مال او سره تیر ګڼي عشق ځان د مال او سره تیر ګڼي څه چې درنه غواړم هغه ته راوړه او ته چې وایې زه د مجنون رور یم ته چې وایې زه د مجنون رور یم ځکه دومره نرې نو وړه راوړه ډېر ښه دی ډېر ښه او دا بله کیسه ده زه درنه سرخي او پوډر نه غواړم زه درنه سرخي او پوډر نه غواړم درنه سرخي او پوډر نه غواړم وپوښته د حاله مې زه څه غواړم او سپین دې نه وي خیر دی زه خو سره غواړم زه صرف یوه دړه وړه غواړم ډېر ښه دی ډېر ښه ډېره لا مزاحیه غونته کې غزل دی غزل عنوان دی لیلا ته زه چې لیلا ته کار نیولی شمه زه چې لیلا ته کار نیولی شمه هغه موسکی شي نو زه غلی شم ډېر ښه دی ډېر ښه او کله چې دا د غوسې سره شي ماته وی نو کله چې دا د غوسې سره شي ماته بیا په سنډل زه لګېدلی شم هغې نه خو ځان بچ کوو که نه او که ترېنه تښتمه په شا مې ولي که ترېنه تښتمه په شا مې ولي ځکه ورکې په نیولی شم ډېر ښه ډېر ښه او دا چې په شا مې د سنډل نښې دي مزاحیه پروګرام دی که نه د اختر دا چې په شا مې د سنډل نښې دي دا زه اوس څنګه پټولی شم چاپونه دي که نه او زه د لیلا نه خفه ځکه نه یم زه د لیلا نه خفه ځکه نه یم چې ته ډوډۍ په سوال غوښتلی شم او بهر د توپو جنګ کې نه یارېږم بهر د توپو جنګ کې نه یارېږم د لیلا خوا کې رپېدلی شم او په ما عصمت باندې غوسې مه کوه یوسفزي صاحب په ما عصمت باندې غوسې مه کوه بې خپو خو نه یم تښتېدلی شم والسلام قدرمنو ملګرو زمونږ په دې محفل کې چې څه هم دي زمونږ مقصد دا دی چې ستاسو په مخونو باندې لږه خندا خوره